بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو د انګلیسي د زده کړې مینوالو خوشحال آباد اوسئ. دوستانو په نن سبقه کې موږ پر ټینس باندې ګایږو. ټینس څه ته وایي؟ ټینس د څه دپاره موږ وایو؟ دوستانو یار په پښتو کې سر په خلاص کې ټینس وایي ضمانت، زمانه. ټینس زمانه پر درې قسمه باندې ده: ماضي، حال، استقبال. ماضي هغه زمانه ته ویل کېږي چې تېره سوې زمانه ده. تېرې زمانې ته ماضي ویل کېږي. کال هم تیر شوی دی، 10 کال هم تیر شوی دی، ورځ هم تیر شوی ده، ساعت هم تیر شوی دی، غنټه هم تیر شوی ده، منټ هم تیر شوی دی. دې ته څه وایي؟ تیر شوی زمانه، ماضي. چې یو دقیقه تیر شوی وي دې ته هم تیر شوی زمانه ویل کېږي. دا ماضي زمانه سوه. دویم چې دی زمانه حال ده، یعنی هغه زمانه چې اوس موږ په الحال پکښې یو، دې ته حال زمانه ویل کېږي. چې موږ په کوم حالات کې یو چې اوس په الحال موږ دا سبق دا وایو، نو دې ته څه وایي؟ حال زمانه. یا راتلونکې زمانه، هغه زمانه چې استقبال ورته وایي، هغه دی چې سبا دی، بل سبا دی، کال بعد دی، 10 کاله بعد دی، 20 کاله بعد دی، منټ بعد دی، غنټه بعد دی، چې هر څومره وخت د اوس وروسته دی، هغه ته موږ څه وایي؟ استقبال، یعنی راتلونکې زمانه، راتلونکی وخت. مثال سهار سي ماښام را روان دی، دا ماښام استقبال دی، یعنی استقبال زمانه ده. نو دا درې زمانې زموږ ضرورت دی چې موږ دا درې زمانې زده کړو. دا به په انګلیش کې دې زمانو ته یا دا ټیم ته ټینس ویل کېږي. ټینس. ټینس لفظ چې دی د لاتیني زبان د ټیمفس څخه جوړ شوی دی. ټیمفس وایي ټیم ته، نو ټینس وایي ټیم ته، وخت. دا ټینس چې دی دا پر درې قسمه باندې دی: پاست، پریزنټ، فیوچر. پاست تېره سوې زمانه، پریزنټ دا اوس حال زمانه چې موږ پکښې یو، فیوچر راتلونکې زمانه یعنی استقبال زمانه. دا درې زمانې سولې. دا ټینس موږ ته څه کار کوي؟ دا د څه دپاره دی؟ دوستانو دا موږ ته دوه شیان ښیي: ایکشن، سټیټ یا سچویشن. سټیټ، سچویشن دا دواړه یو شی دی. ایکشن وایي یو کار کولو ته، یو عمل کولو ته، یو فعل ته، دې ته څه وایي؟ ایکشن. او سټیټ یا سچویشن دا وایي حالت ته، حالت. په دې مې ډېر اسانه سره در خلاصوم. ګوره، عمل کول وپېژنه. خوراک، زه خورم، زه چشم، وینې اوس لګیام، زه خوراک کوم، زه چشنګ کوم، زه تلل کوم، زه خندل کوم، زه ژړل کوم، زه کار کوم، زه دیوال جوړوم. دا څه دی؟ دې ته څه وایي؟ دې ته ایکشن وایي، ولې دا عمل دی. دویم چې سټیټ یا سچویشن ورته ویل کېږي، هغه حالت دی. مثال زه جوړ یم، جوړ یم، دا جوړ یم دا خو کار کول نه دي. زه ناجوړه یم، دا ناجوړتیا خو کار نه دی. زه طالب یم، د طالبي خو کار نه دی. زه ملا یم، د ملایي خو کار نه دی. زه استاد یم، د استادي خو کار نه دی. دا څه دی؟ دا حالت دی. ګوره، حالت وپېژنه. سټیټ یا سچویشن دې ته وایي چې په یو چا کې یو حالت وي، یو حالت ته څه وایي؟ سټیټ یا سچویشن. په دې به مې انشاءالله سر خلاصوي. ګوره، ایکشن څه ته ویل کېږي؟ کار کول، کار کول، عمل کول، دې ته څه وایي؟ ایکشن. او په یو چا کې یو حالت وي، لکه اوس یو څوک طالب دی، هغه طالب دی، هغه ناس دی، هغه خان دی. ګوره، دا کار نه دی. ناس دی، ګوره دا ناست حالت دی. دی ولاړ دی، دا ولاړه حالت دی. دی طالب دی، دا طالبي حالت دی. ګوره، دا حالتونه دي. یو کار کول دی، عمل کول دی. زه سبق وایم، دا دې اوس لګیایم وایم، نو دا عمل دی که نه دی؟ دا څه سو؟ دا ایکشن سولو. خو زه سبق اوس وایم. تاسې خط لیکئ، دا لیکئ چې خط لیکئ، دا اوس تاسې لیکئ، دا څه دی؟ دا عمل دی، ایکشن سو. تاسې سبق زده کوئ، دا زده کول څه دی؟ کار دی که نه دی؟ دا ایکشن سو. ګوره، ایکشن او سټیټ دا سره وپېژنئ. سټیټ او سچویشن دا دواړه یو شی دی. ما درته ویل څوک ورته سچویشن، څوک ورته سټیټ، دواړه یو شی دی. یعنی موږ ته حالت ښیي، موږ ته عمل ښیي. ایکشن عمل ښیي، سټیټ حالت ښیي. بس دا دغونه که درس وه. دوستانو، ټینس یعنی ټینسونه دا 12 دانې دي. 6 دانې سیمپل ټینسونه دي. سیمپل معنا ساده. 6 دانې کنټینیوس ټینسونه دي، یعنی جاری. کنټینیوس معنا جاری. 6 سیمپل ساده ټینسونه، 6 جاری ټینسونه دي. 6 ټینسونه چې سیمپل دي
هغه په خپل مقابل کې کنټینیوس ټینسونه هم لري. شپږ دانې شپږ چې سیمپل دي په مقابل کې د هر یو په مقابل کې کنټینیوس ټینس ده. مثال لکه اول موږ د پریزنت زمانه سره خو یعنی حال زمانه ځکه موږ اوس په حال کې لګیا یو د حال زمانه سره خو پریزنت سمپل ټینس مقابل به چی راځي پریزنت کنټینیو ټینس. پریزنت پرفیکټ ټینس مقابل چی راځي پریزنت پرفیکټ کنټینیوس ټینس. فاست سمپل ټینس مقابل فاست کنټینیوس ټینس. فاست پرفیکټ ټینس مقابل فاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس. فیوچر سمپل ټینس مقابل چی دی فیوچر کنټینیوس ټینس. فیوچر پرفیکټ ټینس مقابل فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټینس. دا شپږ ټینسونه کنټینیوس یعنی جاری، شپږ ټینسونه سمپلز یعنی ساده. په دې باندې دغه نه قدر سر خلاص کړي. په بل شکل کې بیا هر زمانه یعنی فاست پریزنت فیوچر هر زمانه بیا څلور ټینس لري. هغه خو ما درته وښو چې شپږ ټینس سمپل دي، شپږ کنټینیوس دي یعنی شپږ ساده دي، شپږ جاری دي. هغه دغه نه قدر چې پر بورډ څنګه درته لیکل دي هغه دغه سی ولیکي په کتابچه کې. دویم قسم چې بیا دی چې فاست پریزنت فیوچر دا هر یو څلور ټینس لري. بیا بورډ ته هم ګوري او ترتیب ته هم ګوري. ګوره پریزنت انډیفینټ ټینس، انډیفینټ یعنی سمپل ټینس یا انډیفینټ ټینس دا یو معنا ده. present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense دا د حال زمانه سو present. او past یعنی تیر شوی زمانه past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense. Future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense. دا دولس ټینسونه دي. په دا ترتیب باندې پر بورډ باندې هغه رقم هم ولیکه دا رقم هم ولیکه. ګوره هلته شپږ دانې سمپل ټینسونه، شپږ دانې کنټینیوس ټینسونه دا جلا جلا مې ولیکل چې دولس ټینسونه هر یو مې جلا جلا کړل. دلته بیا د هرې زمانې دپاره څلور ټینس او جلا جلا مې ولیکل. پر هغه ترتیب باندې په خپله کتابچه کې ولیکه، پر دا ترتیب هم په خپله کتابچه کې ولیکه. ځکه چې بیا په راتلونکي کې چې موږ کله هر ټینس وایو دلته به تاسو د ټینسونو نومان زده کړي چې زه درته وایم پریزنټ ټینس تاسو به پوه شئ چې موږ ته د حال زمانې ټینس ویل کېږي د اوس زمانې. که ما درته ویل پاست ټینس ته به پوه شئ چې د تېر شوي زمانې ټینس موږ ته ویل کېږي. که ما ویل فیوچر ټینس تاسو ته به معلوم شي چې د راتلونکي زمانې ټینس ویل کېږي. نو دلته به تاسو ټینسونه زده کړي په ټینسو به تاسو پوهیږئ. دوستانو د ټینسو په نومانو کې تاسو کوشش وکړئ د ټینسو نومان یاد کړئ، ځکه که په راتلونکي کې ما د هر ټینس نوم یاد کړئ تاسو ته به معلوم وي چې دا د کومې زمانې ټینس دی، د تېرې شوي زمانې دی، د حال زمانې دی، د استقبال زمانې دی. دا به تاسو ته معلوم وي. یوه خبره بله یاد وساتئ هغه دا چې دا سوال به تاسو ته پیدا کېږي چې د سمپل او د کنټینیوس ټینسو څه فرق دی او مقابله یې ولې د سره یو د بله مقابل ولې دی. دوستانو کنټینیوس ټینس چې دی همیشه اکشن ښیي. اکشن ما درته د عمل اکشن عمل یو کار کول دی ته ویل کېږي. نو کنټینیوس ټینس عمل ښیي دا یو. او سمپل ټینس چې دی سمپل ټینس دا شپږ سمپل ټینسونه چې دی دا هم عمل ښیي هم حالت ښیي یعنی اکشن هم ښیي سټیټ یا سچویشن هم ښیي. سټیټ یا سچویشن دا دواړه ښیي څوک سمپل ټینسونه. او کنټینیوس ټینس چې دی هغه یوازې عمل ښیي، یوازې اکشن ښیي سچویشن نه ښیي، سټیج نه ښیي، یوازې څه ښیي اکشن. که هر چا درته وویلی چې کنټینیوس ټینس سچویشن هم ښیي یا سټیټ دا ښیي دا بالکل غلط دی، بالکل غلط دی. که هر چا درته وویلی چې سمپل ټینس چې دی دا یوازې سټیټ ښیي اکشن نه ښیي دا بالکل غلط دی. په 100% کې 50% د صحیح وویله. که چیرې وویله چې یوازې سټیټ ښیي اکشن نه ښیي، سمپل ټینس سټیټ ښیي اکشن نه ښیي، دا 50% د دا صحیح وویل 50% یې غلط وویل. ځکه چې سمپل ټینس چې دی اکشن او سټیټ دواړه ښیي یعنی حالت هم ښیي عمل هم ښیي. دواړه کار به په دا ټینسو کې راځي. په سمپل ټینس کې هم حالت راتلی شي هم عمل راتلی شي.
دواړه راتلی سي. او په کانټینیو ټینس کې کانټینیوس ټینسو کې یوازې عمل راځي، حالت نشي راتلی، حالت بالکل نشي راتلی. دا خبره په یاد وساتئ چې کله موږ هر ټینس وایو تاسو ته به بیا ډېره په اساني سره سر در خلاص کړم، ډېر ژر به مې سر په خلاص شي، ډېر ښه به مې سر په خلاص شي انشاءالله. خوشحال او آباد اوسئ.